هغه دوا چې هغه زهر دی، هغه دوا چې هغه د یو ناروغ د سرطان باعث ګرځي، ما د خاورې د ازلي او ابدي دشمن په لاس جوړې سوې تقلبي دوا ورته لیکې. د سټیج په سر د حکومتي مسول ټولو روغتیا پالانو ته په تنده لهجه ور یاده کړه چې ناروغانو ته د هغه بې کیفیته او تقلبي درملو له ورکولو ډډه وکړئ چې د سرطاني ناروغیو لامل کیږي. د دې خاورې څښتن نن پاکستان ته وایي دا خرابه دوا به دې نه راوړې، زما په هېواد کې سرطان څه غوښت. اوس دغه ډاکټر صاحبان ناست د سرطان ارقام یعنی حیرانونکي هیښوونکي ارقام دي. په دې کې پاکستاني ورته له پاکستان سره د سوداګرۍ له بندېدو راوروسته اوس په بازارونو کې تر ډیره د افغاني درملو ترڅنګ هندي او د نورو هیوادونو درمل تر سترګو کیږي. دا زما په لاس کې چې کوم درمل تاسې وینئ دا په خپله په کور دننه تولید شوي او خپله افغاني تولید دی. دلته چې ما له روغتیا پالانو سره خبرې وکړې دوی ویلي مخکې د همدې درملو بدیل به له پاکستان نه راتلو چې هم یې کیفیت ښه نه و او هم د نرخونو له پلوه لوړ تمامېده، خو اوس خپله افغاني درمل هم یې کیفیت ښه دی او هم د نرخ له پلوه ښه تمامېږي. که موږ یو مثال په توګه ووایو دغه شربت چې هایټابول په نوم ده د دې پاکستاني تولید ټرایمیټابولو چې اوس یې کاملا بدیل راغلی ده، وطني تولید ده او وطن کې تولیدیږي په کور دننه هایټابول په نوم باندې چې په دې بخش کې کاملا خودکفایو او کیفیت یې د پاکستاني درملو سره په 100 او یو برابر کیفیت باندې قیمتونه یې د هغې په پرتله ارزانه دي، نیم په نیمه ارزانه دي. په ورته مهال د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خوني مسؤلین وایي اوس مهال په کور دننه لسګونه قلمه درمل تولیدیږي. په وینایي له پاکستان سره د سوداګرۍ له بندېدو راوروسته هندي، بنګلادیشي، روسي او د نورو هیوادونو درمل هیواد ته راواردیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د افغان سوداګرو ته او پانګوالو ته دا زمینه برابره کړې ده چې د بهر څخه د دوا د واردولو ترڅنګ په کور دننه هم د دوا د تولید لپاره پراخه زمینه برابره کړي. په اوس کې خو په ډیرو اقلامو د دوا کې چې خپله په داخل د افغانستان کې تولیدیږي موږ بسایانې ته رسېدلي یو. د دې ترڅنګ د پاکستان په ځای باندې له هند څخه، له بنګلادیش، له روسیې څخه او له یو شمېر نورو هیوادونو څخه کافي دوا افغانستان ته واردیږي. د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې لسګونه کارخونې فعالیت کوي چې لسګونه قلمه بېلابېل درمل تولیدوي.